د جنت اته دروازې دي او الله رب العالمین د جنت د هر یو عمل د پاره الله په جنت کې خاصه دروازه مقرر کړې ده. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير. کم یو انسان چې دو سیزونه د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کې لکه دو جوړه کپړې، دو درهمه، دو کجوري، دو سورلۍ، دو سپلۍ او داسې نور، نو دې ته به د جنت دروازو نه آواز وشي چې ای د الله بنده دا دروازه ډیره غوره ده، د دې نه داخل شه. به حدیث کې راځي فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. چې کوم یو انسان دنیا کې منځونو سره تعلق ډیر وي هغې ته د مانځه د دروازې نه آواز کیږي چې د الله بنده راشه داخل شه. کوم یو انسان چې صدقې سره تعلق ډیر وي هغې ته د صدقې د دروازې نه آواز کیږي. کوم یو انسان چې د جهاد سره ډیر تعلق وي هغې ته د جهاد د دروازې نه آواز کیږي. کوم یو انسان چې د روژې نه سره ډیر زیات تعلق وي هغې ته د ریان دروازې نه دعوت ورکولی شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله رسوله ضرورت خو نشته، داخلېدل خو د یوې دروازې نه کیږي، د ټولو دروازو نه چې چاته آواز کیږي څه ضرورت خو نشته، خو بیا هم د الله په بندګانو کې به داسې بهترین بنده وي چې هغې ته د جنت ټولې دروازې آواز کوي او د جنت د ټولو دروازو نه رابلل کیږي. د الله نبی فرمایل او داسې بهترین بندگان به م وي او زما امید دی ابوبکر چې ته به هم د دغې بندګانو نه. نو دې حدیث کې خو یو د جنت د دروازو په باره کې ذکر شو چې د هر عمل دپاره خپله دروازه ده. نو زما خوږو ورونو دا اعمال دنیا کې کول پکار دي چې موږ د دغې دروازو مستحق وګرځو. او دویم په دې حدیث کې هغه اعمال ذکر شو چې هغه مونځ دی، روژه ده، صدقه ده، جهاد دی او داسې ښکلې ښکلې عبادتونه دي چې د جنت د دې اعمالو په وجه الله رب العالمین د دې اعمالو دپاره جنت کې دروازې مقرر کړي دي. کوم انسان چې د دې عمل سره تعلق قایم کړي د جنت هغه دروازه به ورته آواز کوي. پکار دا د موږ دنیا کې ځان له د جنت دا دروازه تیاره کړو. او دې حدیث کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو بهترین منقبت ذکر دی چې د جنت ټولې دروازې دته آواز کوي. او وجه دا ده چې د شعائر الاسلام کې ډېر محنت کړی دی. د اسلام یو شعبه د شعبو نه ده مګر ابوبکر په هغې کې پوره برخه ځان له په دنیا کې جوړه کړې، ځکه ورته د جنت هره دروازه به آواز کوي.